بسم الله الرحمن الرحیم. اتمه صفحه د اول باب 11 نمبر حدیث. دغه حدیث امام مسلم رحمه الله تعالی په خپل کتاب مسلم شریف کې را نقل کړی دی او را روایت کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. اجبارا البر نیکی، حسن الخلق شایسته اخلاق دی. البر نیکی، حسن شایسته الخلق اخلاق شایسته اخلاق دی. والاثم او گناه ما هغه څه دی حاکه چې ولویږي فی صدرک ستا په سینه کې، په شک کې دی واچوي، په تردد کې دی واچوي، زړه دی اطمینان نه درکوي، کار دی وکي او په زړه کې انسان خجل او شرمنده وي او زړه قرار نه ورکوي، بس دغه ګناه ده. وکرهت او تا بد یوړله او ته بد وړې، ان یطلع چې خبر سي علیه پر هغه ګناه باندې الناس خلق. مطلب یې دا دی البر نیکی، حسن الخلق ښه اخلاق دا نیکی ده. ښه اخلاق د ایمان برخه ده. نیکی بس داغه ده چې انسان د بل انسان مسلمان رو سره په اخلاق ملاقات و دیدن وکي، فورین تندی ملاقات ور سره وکي، شستړی مسی ور سره وکي، سلام ته جواب وایي، تعاون کومک ور سره وکي، د خیر په کارو کې مرسته وکي، د ګناه څخه راو ګرځوي، ښه وضعیت ور سره وکي، ښه چلن ور سره وکي، ځان ته رانږدې کي، ښه خبره ورته وکي، خندروي خبر ورته وکي، ملاقات ته د خوشحالی په وخت کې ورسره وکي، غم او پریشانی کده ته پیښه و هغه برداشت کی، خود د سره بهترین اخلاق وکي. البر نیکی، حسن الخلق ښه اخلاق بس نیکی ده. ښه اخلاق نو څنګه زده کولای سو او چیرې زده کېدلای سي؟ دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې، په نورو ارشاداتو کې سته. نو ښه اخلاق خو درس غواړي، زما ورونو مشق غواړي، تمرین غواړي، هر شی په زده کړه زده کېږي. نو د هغو کسانو او د هغو مراکزو سره تاسو تعلق وساتئ، کم کسان چې ښه اخلاق لري او ښه اخلاق ورزده کېږي په کومو ځایو کې. د بد وضعیته او د بد اخلاقه انسانانو د انډیوالۍ څخه پرهیز وکړئ او ځانونه ځین راټول کړئ او ناسته او ولاړ ورسره پرېږدئ. د بد اخلاقه ځای څخه ځانونه راوباسئ او راووځي، دغسې ځایو ته راسئ، ستاسو اخلاق سمیږي. د هر شي لپاره زده کړه ضروري و حتمي ده. د ښو اخلاقو لپاره هم زده کړه ضروري ده، د نیکۍ لپاره زده کړه ضروري ده. مشق ته ضرورت شته. مشق یې موږ او تاسو په قرآن کې، موږ او تاسو په حدیثو کې او د دغسې نیکو انسانانو زموږ او تاسو د علماء کرامو په ناسته زده کولی سو. والاسم او ګناه ما حاکه هغه څه دي چې درولوېدله فی صدرک ستا په سینه کې، ته په شک کې واچولې، زړه دې په اطمینان نه و، کار دې وکړي مګر زړه دې په اطمینان نه و، ته په تردد کې کړلې، شکمن یې کړلې. بس د ګناه یو تعریف دا دی. سړی ګناه نه پیژني، وایي آیا دا به ګناه وي او که به نه وي؟ که چیرې ستا زړه د دغه کار په کولو یا د دغه خبرې په کولو اطمینان ته نه رسېدی، ارام و ډاډ نه پیدا کوي، بس په دې پوه سه چې دا د ګناه خبره ده، یا حرکت دی یا فعل دی یا کار، او ته په شک کې واچولې، استراب کې واچولې، زړه دې مضطرب و او جنجال د تپیش و، په زړه کې د اطمینان و هیڅ کله نه و، بس دغه نو د ګناه تعریف دی. دغه ته ګناه ویل کېږي چې ته په اطمینان نه سې. کار دې وکړي، خبره دې یو چا ته وکړله، په زړه کې دې دا در وګرځېدل چې شاید دغه انسان په دې خبره باندې زیر سوی وي، بس دغه ګناه ده. په زړه کې دا در وګرځېدل شاید زما د دغه حرکت څخه بل انسان ته تکلیف رسېدلی. د ګناه یو تعریف دا دی. او بل تعریف یې دا دی وکرهت او ته په دې باندې بد یوسې ان یطلع علیه الناس، چې زما په ګناه که څوک خبر سوله یا زما په کار که څوک خبر سوله، بس دا ګناه ده. که یو کار یو چا وکړي یا خبره چا وکړله او د په دې باندې بد وړله چې نور کسان په ما خبر نسی، خلک په ما خبر نسی، که خبر سوله او د په دا خبرېدلو باندې بد وړل، بس دغه ګناه ده. نو انسان
که چیرې د خلکو په مخ کې هغه رقم کار یا خبره وکړي نو دی خجله کېږي، شرمنده کېږي، د خجالت و رسوایي سره مخامخ کېږي. کم کار چې د په پټه کړی و د انسانانو په مخ کې وکړي بس دا ګناه ده او په هغه کار دی شرمېدی. کم کار چې بیا دی یوازې کړی و هغه کار د انسانانو په مخ کې هم کولی سوی، دا ګناه نه ده. خو کم کار چې د په پټه او په خلوت کې کوي د انسانانو سره په ګډون او په اشتراک هم هغه کار وکړي بس دغه ګناه ده. وکریهت ان یطلع علیه الناس، نو نیکي زده کول او د ګناه څخه ځانونه ساتل دا په عملي مشق سره کیږي. تبلیغي حضرات وایي د دې لپاره چې و میاشتو کال سروزي عاشوره ته ضرورت دی، د الله لپاره خپل نومونه ولیکئ. د الله لپاره نومونه لیکل نقد ته ضرورت شته. نقد کله راتللی سي چې موږ د دې مخپیسته څخه اخلاق زده کوو، چیرې زده کوو، ځای معلوم کو، د چا څخه باید زده کوو، د ګناه څخه ځان ژغورو، د چا څخه باید دغه شی زده کوو او په کم ځای کې داسې ځای مشترک پیدا کېدلی سي چې هغه دې پرهیزګاره کسان وي، اهل ورع دي وي، متقي انسانان دي وي، اخلاق دې ښه ولري، د ګناه څخه دې لرې وي، په ګناهو کې دې ډوب نه وي، نیکي دې برمله او په ښکاره کوي او ښه نیکي دې کوي. دغسې انسانان او داسې ځایونه موږ چیرې پیدا کولی شو؟ د دې لپاره نقد شي ته ضرورت شته. نقد شي ته څنګه ضرورت شته؟ راسي چې د دې لپاره نور هم د سلسله پسې ټینګه کړو، نور هم د ګناهو څخه ځان وساتو، نور هم نیکي په ځان کې راولو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله رب العزت دې پر موږ او تاسو احسان او رحمت وکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير.